رحمان الله ګربز د بنګالیانو په اړه څه ویلي او صدیق الله ته 19 کلنو ځوانانو ته کومې زړه ګټونکې خبرې کړي د پوره جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. رحمان الله ګربز په خپل ویډیوي کلیپ کې له افغان مینوالو او په ځانګړي ډول په دوبۍ کې میشتو افغان مسافرو غوښتي چې د لوبې لیدو خپلو لوبغاړو تشویق او سبانۍ لوبې لپاره لوبغالي ته راشئ. ګربز زیاتوي بنګالیان به هم راځي ځکه دوی د خپل هیواد سرسخته مینوال دي او همدوی د مخالفې لوبډلې او په ځانګړي ډول د افغان لوبغاړو ماغزه ورخرابوي. بنګالیان له افغان لوبغاړو سره او په ځانګړي ډول له ګربز سره نهایي دښمني هم لري او د دوی په پرمختګ یې ولسوالي سوځي. بل خوا د افغانستان د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي صدیق الله تل د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې ته په یوه خبري وینا کې زړه ګټونکې خبرې کړې دي. اتل یاد لوبغاړو ته ویلي دي له ټولنیزو رسنیو ځانونه لرې وساتئ که تاسو ته په سوشل میډیا کې لږ مثبتې خبرې وشي یوه درته منفي خبره کیږي نو ستاسې په ذهنونو به همدا یوه منفي خبره زانګې کوي او ټول کیریر به مو در تباه کړي. صدیق الله په همدې ویډیو کلیپ کې زیاتوي کوښښ وکړه چې خپل ټول فوکس په خپل مسلک وساتئ. دا ستاسې راتلونکې او ستاسې بریا ده. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.